د کلی خیریه بنسټ له لوري په میدان ښار کې د قلعه قیام لیسې لپاره نوی کتابتون جوړ شو. د سباوون په نوم دغه نوی کتابتون څه د پاسه 100,000 افغانیو په لګښت سره جوړ شوی دی چې 2500 جلده بیلابیل علمي او معلوماتي کتابونه پکې ځای په ځای شوي دي. کتابتون لګښت کوم نقد مبلغ چې مصرف شوی دی چې هغه په چوکیو، میزونو، الماریو او یو شمېر کتابونه ورباندې اخیستل شوي دي. 1,15,000 افغانۍ دي. نن الحمدلله دغه 9 عامه کتابتون دی زموږ چې 3 کتابتونونه په خوست کې دي او 3 په کابل کې دي. نو ټول د همدې ولایت په کلیوالو سیمو کې او د یو زندان په شمول باندې چې مرکزي زندان کې هم څو کاله مخکې موږ کتابتون جوړ کړی دی. د میدان وردګ ولایت پوهنې رئیس د یاد کتابتون د پرانیستلو په مراسمو کې د کتاب او مطالعې په ارزښت خبرې وکړې. امیر صاحب محترم، استادانو محترمینو او د سیمې ټولو ځوانانو محترمینو، راسئ په دې کتابتون کې مطالعه وکړئ، معلومات حاصل کړئ، ځان ته له ځانو څخه غمیان جوړ کړئ. زده کوونکو او ښوونکو وویل چې په ښوونځي کې د زده کوونکو شمېر ورځ تر بلې د زیاتېدو په حال کې دی چې ډېری ښوونځي د درسي خونو د کمښت سره مخ شوي دي. هغوی غواړي چې د ښوونځیو نوې ودانۍ دې ورته جوړې شي. د میدان وردګ په سطح باندې د خلک ډېر له علم سره اشنایي لري، له علم سره ډېر هغه لري، خوښي څرګنده کوي. باید دلته مکتبونه جوړ سي، شاګردان علاقه لري، ځکه اوس امنیت راغلی، باید دلته مکتبونه جوړ سي. موږ ته تعمیر جوړ سي، مکتبونه راته جوړ سي او د 12 د هغه لپاره موږ ته باید امادګانې هغه جوړې سي. او موږ نه دولت نه دا خواهش ده چې موږ ته دلته مکتبونه جوړ کړي، تعمیرونه جوړ کړي او د 12 ټولګي لپاره موږ ته امادګانې جوړې کړي. د کلي خیریه بنسټ له لوري د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې دا ډول عامه کتابتونونه جوړ شوي دي.